آسان نه دی رسیدل مقام د عشق ته، په تیرو تورو دی تلل مقام د عشق ته. لیونیو پښې د عقل پاسه کېښوي، پاس له هغه وختل مقام د عشق ته. د نیکۍ او د ثواب په نیت قدم دی، په درنه سترګه کتل مقام د عشق ته. حکیم جان د خدای په فضل په وزرو، حکیم جان د خدای په فضل په وزرو عاشقان کړي الوتل مقام د عشق ته. سلامونه احترامات می قبول کړئ د شاعرانو بنډار مینوالو. نن را سره یو داسې نوی شاعر چې تر ډیره یې څوک له نوم سره اشنا نه دي، خو بیا هم موږ هغه څیرې مخې ته راوړو چې خلکو ته نوي اشخاص وروپېژنو. مو هدف دا دی. سلیمان سجاد دی، له ده څخه به غزل اورو. ورځو سلیمان سجاد ته. سجاد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. غزل بیایم چې نن مې د یو چا سره ژمنه وکړه. نن مې یو چا سره ژمنه وکړه. مننه. نن مې د یو چا سره ژمنه وکړه، د ځان قاتل ته مې بخښنه وکړه. ډېر نن مې د یو چا سره ژمنه وکړه، د ځان قاتل ته مې بخښنه وکړه. د روغ سړي په غم کې وژړېدم. د روغ سړي په غم کې وژړېدم. مننه. د روغ سړي په غم کې وژړېدم، یو لیوني نه مې پوښتنه وکړه. رڼې رڼې اوښکې راغلې په مخ، رڼې رڼې اوښکې راغلې په مخ، چې مې کیسه ورته دردمنه وکړه. خدایه خیر وکړي بیا څوک بوره شوله. خدایه خیر وکړي بیا څوک بوره شوله. مننه. خدایه خیر وکړي بیا څوک بوره شوله، کوم ظالم بیا ښار کې چاودنه وکړه. نن مې د خپل لیوني زړه د لاسه سجاده بیا ترېنه مننه وکړه. نن مې د یو چا سره ژمنه وکړه، د ځان قاتل ته مې بخښنه وکړه. ډېر ښکلی. سجاد صاحب یو بل غزل اورو که دې خوښ وي. ولې نه، انشاءالله غزل به چې موږ سره وي تاسو ته به زیم او ډالۍ دیم وي تاسو ټولو اورېدونکو ته چې توبه عجیبه زندګي مې وکړه، توبه عجیبه زندګي مې وکړه، هسې د خپل ژوند تباهي مې وکړه. اوسې په نیمه لار کې پرېښودمه، اوسې په نیمه لار کې پرېښودمه، څه د بېننګو اشنایي مې وکړه. او جانانه چېرته خفه کېږي خو نه، جانانه چېرته خفه کېږي خو نه. مننه. جانانه چېرته خفه کېږي خو نه، که ستا په حسن شاعري مې وکړه. اوس رانه جوړ شولو بادشاه د کلي، اوس رانه جوړ شولو بادشاه د کلي. مننه. اوس رانه جوړ شولو بادشاه د کلي، ستاسو کوڅو کې ملنګي مې وکړه. او ما په ورغوي ستا نامه ګل کړله، ما په ورغوي ستا نامه ګل کړله، سجاد نن دغه شوخي مې وکړه، توبه عجیبه زندګي مې وکړه، هسې د خپل ژوند تباهي مې وکړه. ډېر ښکلی. سجاد صاحب مننه کوم، ژوندی دې وي. د شاعرانو بنډار مینوالو زمونږ نننی بنډار د یو نوي شاعر سره چې سلیمان سجاد نومیږي د سره و تر بل بنډاره پورې چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تر هغې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. د خدای په امان.